السلام علیکم او خراغلاس د انګلیش بنیادی کورس ته ویلکم ټو بیګنر 1 لکه څنګه چې مونږه تاسو سره وعده کړې وه چې مونږ به تاسو لپاره د انګلیش بنیادی کورس شروع کوو نو الحمدلله هغه وعده مونږه نن پوره کړه او مونږ تاسو لپاره د انګلیش بنیادی کورس مکمل ریکارډ کو صحیح دی انشاءالله نو دا ویډیوز یا دا کورس د هغه شاګردانو دپاره دی چې څوک غواړي انګلیش بالکل د صفر نه شروع کی صحیح دی انشاءالله یعنی بیخي د بنیاد نه شروع کی او یا هم مخکې څه لږ ډېر ویلی وي او غواړي چې بیا ادامه ورکړي نو دا ویډیوز او دا کورس د هغه شاګردانو دپاره دی صحیح ده نو دا ټول ویډیوز تاسو ځان سره ډېر په توجه سره وګورئ که په دې ویډیوز کې داسې څه مشکل لغات او یا اصطلاح وي نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه په خپل ډکشنري کې وګورئ او که بیا هم مشکل وي نو تاسو کولی شئ موږ نه په کمنټ باکس کې پوښتنه وکړئ صحیح دی انشاءالله نو په دې بنیادي انګلیش کورس کې به موږ تاسو ته هره ورځ یو درس درکوو یعنی هره ورځ به موږ تاسو ته یو درس اپلوډ کوو هغې ته به خپل نمبر ورکول شوی چې اول درس دویم درس دریم او داسې نور هر ورځ به یو درس تاسو سره شریکیږي او د دې ترڅنګ د ویډیو په آخره کې به موږ تاسو ته کورنۍ دنده یا هومورک چې ورته وایي هغه به تاسو ته درکوو نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه هومورک به ځان سره کوئ صحیح دی انشاءالله او د دې سره سره د ویډیو په ډسکرپشن کې به موږ تاسو ته د واتساپ چې کوم ګروپ لینک دی هغه به تاسو سره شریکوو نو تاسو خپله کورنۍ دنده هلته موږ سره شیر کولی شي تاسو هلته کولی شئ چې موږ سره خپل هومورک یا کورنۍ دنده شیر کوئ نو زموږ چې کوم استادان دي ښوونکي دي هغه به باقاعده ستاسو دا هومورک چک کوي او تاسو ته به جواب درکوي صحیح دی انشاءالله نو کوشش وکړئ چې دا ټول ویډیو ځان سره تعقیب کړئ هره ورځ او د دې ترڅنګ دې کې به داسې ویډیوز راځي چې به ډېرې سختې وي ځکه درس خو کیدی شي سلو سخت شي نو تاسو به پر شا نه ځئ او کوشش به کوئ چې ټول ویډیوز او مکمل کورس مونږ تاسو دپاره تیار کړی دا به ټول ګورئ زه مطمئن یم که تاسو چېرته دا ټولې ویډیوز او دا ټول درسونه تعقیب کړئ نو انشاءالله ستاسو انګلیش به ډېر بهتره شي او تاسو به وکولی شئ چې انګلیسي کې خبرې مو وکئ په انګلیسي پویم شئ انګلیسي وم لیکئ او انګلیسي هم لولئ صحیح دی انشاءالله نو دا یو بهترین کورس مونږ جوړ کړی ډېر ساده او په سمپل الفاظو کې مونږ تاسو ته درس درکړی دی انشاءالله په پښتو ژبه کې نو دا تاسو ځان سره تعقیب د نورو ملګرو سره شیر کړئ او د دې نه ډېره فایده واخلئ صحیح دی انشاءالله نو که ستاسو څه سوال وي پوښتنه وي سجشن وي پیشنهاد وي نظر وي انتقاد وي تاسو کولی شئ موږ ته په کمنټ باکس کې مو لیکئ او د دې ترڅنګ زموږ د واتساپ شمیره هلته شته دی په هغې هم موږ سره رابطه کولی شئ صحیح دی انشاءالله نو زموږ اول درس به سر له سبا نه شروع کیږي نو ټول ورته تیار او آماده اوسئ صحیح دی انشاءالله مننه